السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ذبیح الله، تاسو ګورئ ایبي د کمپیوټر زده کړې چینل. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ یو ډرایو هاید او ان هاید کړو. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ ایبي د کمپیوټر زده کړې چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ چې تر څو نور هم ورڅخه استفاده وکړي. راځو ویډیو شروع کوو. نو به تاسو راسئ د سپیس باندې به رایټ کلیک وکړئ، منیج ته به راسئ. له منیج نه وروسته ډیسک منیجمنټ ته راسئ. نو دا ډیسک منیجمنټ ته چې کله تاسو راغلی، دلته موږ سره ټول ډرایوونه دي. که چېرته تاسو USB هم کمپیوټر سره کنیکټ کړئ، نو په دغه ساحه کې به تاسو ته ښکاره کېږي. نو دا زموږ سره د کمپیوټر ټول ډرایوونه دي. هر یو ډرایو تاسو غواړئ چې هاید یې یا ان هاید کړئ، نو تاسو کولی شئ د دې لارې نه هاید او ان هاید کړئ. نو راځو دا ای ډرایو دا زه غواړم چې ان هاید یې کړم، نو پټ یې کړم. راځم دلته رایټ کلیک په وکړئ. له رایټ کلیک نه وروسته به راسئ چینج ډرایو لیټر اینډ پات، په دغه باندې به کلیک وکړئ. دا ای ډرایو دا پات د ای لیټر سي دا په تاسو څنګه کوي ریموو به کوي. په ریموو بټن باندې به کلیک وکړئ، له یس به کوي. له یس نه وروسته به تاسو ته بیا هم یس او دا پات چې والیم نمبر یې کوم ای ده دا څنګه سه ریموو سو. اوس به پی سي باندې به ډبل کلیک وکړو. ګورئ زموږ سره ای ډرایو څنګه سه هاید سه. نو دا د هاید کولو طریقه وه. کله چې تاسو غواړئ چې کمپیوټر کې یو ډرایو هاید کړئ، تر څو ستاسو معلومات ته نور څوک لاسرسی ونه لري، نو دا یو طریقه وه د هاید کولو. اوس غواړو چې بېرته شو کړو یا ان هاید یې کړو، نو راسئ په دې د سپیس باندې په رایټ کلیک منیج نه وروسته بیا تاسو په ډیسک منیجمنټ باندې به کلیک وکړئ. له ډیسک منیجمنټ نه وروسته به تاسو هغه ډرایو چې تاسو هاید کړی په هغه باندې به رایټ کلیک وکړئ. را به سئ چینج ډرایو لیټر اینډ پات ته. له دغه نه وروسته به اډ ته راسئ. له اډ نه وروسته به څنګه کوئ یو لیټر ورته اساین کوئ. اوس موږ غواړو ای ورته اساین کړو، ځکه چې موږ سره دا په ترتیب باندې اساین کېږي. لومړی سی ډي او ورپسې ای، دا مې اساین کړو. بیا اوکې. له اوکې چې کله کړل تاسو ته به درته معلومېږي ډرایو څنګه څه اساین سو. له اساین نه وروسته به دا کلوز، له کلوز نه به تاسو کمپیوټر ریفریش کړئ، سپیس ته به راسئ، نو تاسو سره به دا ډرایو څنګه شي شو سي. نو دا زموږ سره د ډرایو شو کول او هاید کولو. که چېرته تاسو غواړئ چې یو ډرایو شو کړئ یا هاید کړئ، نو دې طریقې نه تاسو استفاده کولی شئ. یا بیا هم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ، ویډیو وګورئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، چې تر څو نور کسان هم له دې ویډیو څخه استفاده وکړي. نور په پاک الله سپارم. د خدای په امان.